موږ د ریحانځي کسان شو نه موږ دیو ته دا میدان پریدو او دا دیو چې کم سوچ دی کنه دا سوچ به ولا په سترګو کې ورکه موږ دا میدان نه پریدو یو قانون یو ځنه پریدو لاول خدای چې الیکشن نه به موږ ټول بایکاټ کوي. ملګرو د یو اهم خبر نم خبرو د ریحانزیب د ورور سره مبارک زیب سره بیرسټر ګوهر هغې ملاقات کړی دی. ملاقات په خوشګوار ماحول کې شوی دی. پیله چې کوم دی هغه د ریحانزیب دپاره دعا وکړه او د هغې نه پس یې د ریحانزیب د ورور سره یعنی د مبارک زیب سره یو ډیر اوږد اجلاس وکړو. په هغه اجلاس کې کم داسې خبرې وشوې د ټیکټ په حقله باندې چې ټیکټ به چاته ورکړول کیږي. کم د علاقې کم د جرګې مشران هم پکې شامل وو. هغو په ګوهر باندې دا زور راوړو چې آیا ته دا وکړه چې کم سیټ چې دی هغه دې ته حواله کړه مبارک زیب ته یعنی د دې حق چې کم دی هغه جوړیږي. بیرسټر ګوهر چې کم دی په هغه حق له باندې ویل چې زه به د پارټۍ کم سینیر کسان چې دي هغو سره به ملاقات کوم او دا کومه ایجنډه چې ده دا به پکې زه ږدمه په دې باندې به مونږ خبرې کوو او دا یې هم ویل چې د پاکستان تحریک انصاف کم چیرمین چې د عمران خان د هغې سره به هم زه په دې حقله باندې خبره کوم او د هغې په خوښه باندې به مونږ پارټۍ کم ټیکټ چې دی هغه ورکو. به هر حال چې ګورو چې مخکې څه کېږي یعنی د علاقې کم خلک چې دي هغه وایي چې په کار دا ده چې د ریحانزیب ورور مبارک زیب ته ټیکټ په کار دی او که چېرې دا ور نه کړی شو نو بیا به هم هغه آزاد ودرېږي او مونږ ټول کم د علاقې خلک چې ویو هغه به مبارک زیب سپورټ کوو. نو ګورو چې به هر حال هغه مخکې څه کېږي. دغه اپډیټ به تاسو سره وار په وار باندې هغه شیر کوو. نو تاسو ټولو ته زه په یو ریکویسټ کوم که چا دا چینل نوی سبسکرایب کړ نو دا سبسکرایب کوي. په خیبر پښتونخوا کې چې څه هم روان وي هغه اپډیټ مونږ تاسو سره وار په وار باندې شیر کوو. نو دغه کم معلومات چې نوي راغلي هغه هم تاسو سره شریک کړو. امید لرم ویډیو به هم خوښه شوي. که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوی چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره.